أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تابداريو كيد الله أو تابداريو كيد رسول الله وأولي الأمر منكم او د خاوندانو د حکم ستاسونا کم چې د حکم خاوندان دي مشران دي او د دین مراد مفسرین وي دوه قسم خلق دي کم علما او بچایان تابعداري به کوي د بچا تابعداري به کوي د علما خو تاسو دې کې خیال کوي ګوره الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول دي سنې چې واطيعوا اولي الامر دلته اطيعوا ټکې نه دراوړه نو دې دا فائدہ وروته چې د دې بچایانو خبره او د دې علماو خبره به علم نه لیکيږي چې کله د دوی خبره د الله او د الله د رسول د خبرې سره برابري او چې کله د غوی د خبرې خلافي نو به نه مني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مخلوق اطاعت نشي کېدی د خالق په نافرمانی کې او د ولي الامر اطاعت کول په دې باندې ګوره شریعت ډېر زور ور کړی د مسلمانانو چې کوم بادشاہ او خلیفہ دې په اطاعت باندې شریعت ډېر زیات زور ور کړی ولی ځکه چې د دې دلته شر او فساد جوړي چې کله په علاقه کې خلک د خپل مشر خبره نه مانی حدیثونه کې دا مسله تفصیلا راغلي تر دې پورې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي وي کې یو حبشي تور غلام یعنی مری آزاد سړی نه دی نسبی کمزوري او پتا سو باندې مشر شي او د بدن د لحاظ نم کمزوري پتا سو باندې مشر شي نو تاسو به خبره اوري دا غا اطاعت وکوي په یو حدیث کې درځي وی رسول صلی الله علیه وسلم ک بچا ستا ملوي او کستانه مال واخلي او تاسو ظلم وکي بیا هم ته دا خبره مني د بچا خلاف خروج مسلمان بچا خلاف خروج دا نه جایز اگر کاغه تاسو ظلم کوي دیسی که د ظلم خلاف هم وته جایزي نبی خو بس ختم شونه انسان خو کمزور دی د ملک په یو ځکه په یو حصہ کې ظلم وشو سوال ټول روډونو تراوتی دا بچا موږ نه غواړو موږ بل غواړو امن ختم شو یو حدیث کې د صحابه کرامو ته پوښتنه یا رسول الله نو که زمونږ باغ باندې حق نه دغه بسکو رسول الله متي دغه حق ادا کوي او خپل حق د الله نه غواړي د بچا حق به ادا کې کسته نه ادا کې خطبه ادا کې خپل حق د چا نه غواړه د الله نه غواړه نو دا یو مسله د ساتي چې د بچا خلاف مسلمان بچا خلاف خروج کول د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث او د سلفیانو منهج نه دی او د بچا خلاف خروج کول د اله جایز دي چې کله بدی کې اوسو شرطونه او دا ډیره اهمه مسله ده تاسو ته بیانوم هغه بدی باندې زمون غالبا خلک نه دی پوه اولنې شرط رسول الله په حدیث کې ذکر کړي چې تاسو ویني کفر خکارا او پغی باندې دلیل تاسو سره چاو دا کفر ده نو په دې حدیث کې بخپل اوسو شرطونه دي اولنې شرط چې تاسو ویني یعنی په ورېدو باندې با اکتفا نه کی خلق ویل باندې کار نه کی چې تاسو ویني دویم چې کفر دغه کار واضح کفر دا نه چې کېدی شي کفر کېدی شي باندې کار نه چلی مضبوط دلیل به تاسو سره چې دا کار د کفر دی نو دا بچا کافر دی چې کافر دی نو د خلاف وته او تور او ټوپک راغسته د جایز دی خو بل یو شرط پکې دی هغه بل شرط دی چې تاسو سره طاقت زوري چې تاسو استعمال کې او دغه بچا هغه بچای ختم کې نو اوس د بچا سره مثال کې ټینکونه دی اجازه نه او تاسو سره سبزی هغه چاړه راغستې ده راوته یو مقابله کې نو کوم فساد چې مخکې اوس به دغه نه زیات فساد جوړ شي مخکې به دومره فساد نه وسی به څومره جوړي اوس به ویني توي اوس به د زنانو عزتونه غسته کی اوس به جمعتونه خرابي دیندار خلک به کمزوري کی
نو څه فائدہ وکړه دې کس ته راوته فائدہ وکړه فائدہ نه کړې نو دا ډیره غټه مسله ماته اوس مختصر بیان کړ د بچا احترام کول د مشر احترام کول دا زموږ منهج دی او په دې بچایانو پسې دا خبرې کول په منبرونو باندې مسلمانانو بچایانو پسې او په دې ته کنځلې کول دوی ته بدر دی ویل دا زموږ منهج نه دی او دا منهج نه دی چې کوم موږ ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خوله صحابه کرام په وخت کې دوله اموي خلافت چې کله په کې ډېر دي خلفا راغلي دي چې هغه ظلمونه او زیاتی کړي بعضو به شراب سکل خکولاو به شراب سکل خو صحابه کرام خو چرته نه دي کړي چې منبرونو ته خطرې دي او کنځلې او بدر دي او خلک راو بس او غوغا جوړه کو فسادونه جوړ کړه دا خو چرته نه دي کړي وي نه دا خبرې د عوام خلکو نه دي د علماء پوي به دي باندې او چې خلک پوي او زمونږ د عوامو دي ذهن جوړ شوی چې کم مولا په دې بچایانو په خبرې ډېرې کې او کنځلې کې او بدر دي وي یره یې منې وي دغه یو ملازمه نم نور یو نه منم ته به خوشاله شې دې په دې منې ځکه چې ته قرآن او حدیث به ډېر بیان کړي یا الله به له پوډې روکه ولې منې ماشاءالله چې دې منبر ته وخیږي یو وزیر اعظم وي د پرې نه خو یو صدر د پرې نه خو په شرمونو وي و شرمولو ګورو ته دسي حق وینا کول ها کم کار چې غلط دی د من غلط وایو کم کار چې غلط دی هغه ته هم غلط وایو اوس یو ځکه مثال کې حکومت ته چې هغه ځان ته اسلامي حکومت وای او یو ځکه بانک کولاو کو هغه سودی بانک ته بانک کولاو کو سودی بانک او دغه هغه نه ته پوښتنه کوي سود حرام دی خو یعنی د بيدینی د لاسه کولاو کو نو د اوس کافر کیږي نو په دې خو ګناګار شو نو من خصفا وایو چې دا پلانې بچا یا وزیر اعظم که هر څوک دی دغه کار چې کوم د کړي د بانک کولاو کړي یا پلانې کاری کړي د سودی معاملات پکې کوي خلک د کاری صحیح نه کړي خبر ختم شو بل بچا ته د مشرانو ته خلک نصیحتونه دي په لارو کوسو کې نه کوي وزه په درسونو کې کنځري کومه د نصیحت ته نصیحت خدای دې چې زه سدي سلار پیدا کوم چې دې سړی ته زما خط ورسي د سر زما ټلیفوني رابطه وشي او زه پوه کوم چې الله بنده الله نه ویری اسلامي حکومتونو خلاف خروج کول د هر کدو او ټیپر کار نه دی دې لپاره کړه علماء په کار دی غوي په دې مسلو باندې خپوي چې آیا د دې قسمه بچا خلاف انسان وته شي او کني شي د دې قسمه بچا خلاف کوزو نه سبق د دې بچا سره چې رقم ګناونه کوي لګیا د دې بسنګ پوکو د مشرانو علماو کارونه دي او زمونږ په دې پښتنو په دې خوره کې او پښتنو نه زبر د بر صغیر وېما د پاکستان افغانستان انډیا د خوشاله ملکونه د دې په دې خوره کې د جذبات پراته دي یعنی د جذباتي مسلې خوخي اوس یو مولا راشي او سپیکر درزي د خلینه پښم ځای سپیکر ټول ولړي مخامخ د درې کسان ولړي او دې راوځي یو کافر بچي او مرتد او دې ماشاءالله وګور څومره خوري خبرې وکړي څومره خوري مسلې بیان خو هغه بل قرآن او حدیث بیانې خپ آرامي بیانې خوازه بیانې هغه دغه بکی نشته وي دغه څه ته وي یعنی مطلب زمونږ د خوخي خبري بکی نشته یو کس ما په زراغه وای چې څوک دې سی وای چې د پیغمبر د پلانې حدیث د زنه منم نو دې کافر دې کنه لري عامي سره یره مې کې دې شي کافر او کې دې شي کافر نه یو بل په شریخه ته ماته تاسو د غخونی سوچي چې استاد د لاس نو یو ته سپا کافرانو او یو ته سپا مسلمانانو وای مستاسه مطلب دا ولي په مې کافران کې تفصیل وګورو کې دې شي یو عامي جاهلی مولا ورته ویلي چې دا حدیث د سره شتینه نو دې عامي ته خو نور پته نشي چې دا حدیث شتي خو دې مولا په دې خبره یقین ده بهر تر وته سړی ته وی د سره منه دغه په ځړ کې داري چې دا نشتی ځکه نه منم نو زه ته څنګه کافر وایم بس بیا ما ته وی چې نته چې دا وی چې قرآن او حدیث بیانو دغه د نتیجه ده نو مته سوي چې نتیجه دا راوځي چې مسلمانان کافران کما
ته به څه ګډې وډې وې بس غصه شو نور په ګډ وډو اړم شو نورې بدې ردې شروع کړې نو په دغه وخت کې د هغه دا ټکې زما د خولې نه غوښتو چې زه ووایم چې څوک دا خبره کوي هغسې دي کافران دي نو بیا به ده ویلی چې یاره منې به ده ابو حسن ډېر ماشاءالله کفر ټکی د ده په خوله باندې پروت دی کفر ټکی د په خوله پروت دی د الله نه یره پکار دی د تکفیر د مسلې یو سړی کافر کول د اسلام نه ویسته یو سړی کفر ته د ګوره وړه خبره ده ډېره غټه خبره ده د اسلام نه یو سړی کفر ته ویسته دا معمولي خبره نه ده ګورې یعنی ته په ده باندې جنت حرامې د ده په جنازه نه کېږي د به مسلمانانو په مقبره کې نه ښخېږي د ده د ښځې سره رشته ختمه شوه د ده مال په میراث کې نه اخیستی کېږي دی به د چا نه میراث نشي اخیستی دی مرتد شو دی به وجلی کېږي دی به داسې موقف دی چې ما ورته کینو په کمرو کې په دیرو کې وګپ شپ لګو پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر دا د مشرانو علماو کار دی هغوی دې شروطو ته وګوري موانعو ته وګوري بیا دا ټول هر څه چې وګوري نتیجه هغوی راوباسي چې او دا سړی کافر دی او که نه دی کافر په دې مسلو ګوتې ډېرې مه وایي ګورئ زموږ دا خو ماشاءالله پلانې یهودی دې ښه دی وایي دا هم نه چې یهودی دی څه دې ښه دی یهودی دې ښه دی یعنې پته چې دی په کومه درجه کې دی چې یهودی دې ښه دی یعنې دا خو مسله ډېره مخکې تلې ده د پلاني نه هندوان دې ښه دي پلاني نه عیسایان ښه دي دا قسمه خبرې مه کوئ رسول اسلام حدیث کې څه وایي چې څوک خپل مسلمان ورور ته وایي چې یا کافر ای کافره نو په دوو کې به یوه خبره درته میلاوي دا خبره بره لاړه شي اسمان ته نو که دا خبره د ده په خپل ځي باندې برابر یو دا سړی کافر وي خو په خپل ځي ولګېده او که دغه سړی کافر نه وي نو د هغه ځي نه راواپس شي په ده باندې واپس راشي د کفر دا فتوا دا په ده باندې واپس شي په دې مسله ورسېدی او که نه موږ دا کمې خبرې چې وکړې دا خبرې ګوره ما د خپل جیب نه نه دي کړي که ما د خپل جیب نه کړی وی چې راپاسئ ما ته مخامخ ووایي وروره خبرې ټولې غلطې دي دا کمې خبرې چې موږ کوو نو د الله په توفیق سره د قرآن او حدیث په رڼا کې دا خبرې کوو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو خبردیزي کې یو بله مسله بعض حضرات دا وایي دا موږ چې تقلید جامد کوو تقلید شخصي او یو مذهب راټینګ کوو نورو ته به سره نه ځي او که د بل دا خبره د قرآن او حدیث سره برابري هم نه به یې مني او که زموږ د قرآن او حدیث خلاف هم به یې مني نه هغوی د تقلید دلیل په دې ځای کې دی و اولي الامر منکم چې خبره ومني د چا د علماو ځکه موږ په علماو پسې روان یو د هغې جواب به داسې کوو چې دې ځای کې الله ویلي دي چې اطاعت وکړئ د الله او د الله د پیغمبر او اطاعت وکړئ د علماو کله چې د هغوی خبره برابري د چا سره قرآن او حدیث سره یو خبره دا شو دویمه مسله چې ته دا وایې چې دلته مراد علما دي د علماو تقلید به کوو نو بیا صحیح شو به د خپله خبره ودرېږه خو آیا په دې دومره غټ امت کې صرف تاته یو ملا میلاو شوی د امام ابو حنیفه رحمه الله نور نشتی په دې ځای کې خو که بالپرس دلته خبره ومنو چې او د دې ځای نه تقلید شخصي ثابت شو نو آیا تقلید شخصي دلته دا شتي چې خبره ومني د الله او د الله د پیغمبر او د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه خو مخکې علما شتي که نه ابو بکر صدیق رضان دی نه عمر بن خطاب دی عثمان بن عفان دی علي بن ابي طالب هغوی چېرته لاړو ښه بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادان چېرته لاړو هغه د هغه استادان دي د هغه نه اوچته درجه ده بیا خو پکار دی چې هغه پکې دننه راشي نو د ټولو تقلید شروع کول غواړي تا خو یو ملا رانیولی دی درېیمه خبره دغه کس ته به وایي چې د آیت مخکې پوره کړه مخکې الله څه وایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بس که جګړه راغله ستاسو په یو شي کې نو واپس کړئ هغه الله او رسول ته یو مسله کې اختلاف راغی ته زما مذهب په حق دی بل زما مذهب په حق دی فیصله به چا له وړو الله او د الله رسول ته
الله ته الله قرآن ته رسول سمته او صفات شي دغه حدیثونو ته ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كتاسو ایمان لري بالله باني او بورز د اخرت باني ذلك خير واحسن تاويلا دا کار ډیر غوړه دی او ډیر خسته دی په اعتبار د انجام الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك آیا تنګور یا کسانو ته چې ګمان کوي دوی چې بهشکه دوی ایمان لري په کتاب چې نازل کړی شوی دی ته وما انزل من قبلك او په کتاب چې نازل کړی شوی دی مخکستانه ان يتحاكموا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت غواړي دوی چې فیصله ویسي د طرف د شیطان ته وقد امروا ان يكفروا به او حال دا چې حکم شوی دی دوی ته چې کفر وکړي په د باندې ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا او غواړي شیطان چې گمراه کی دوی لره په گمراهی لري سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی د آیت منافقان مبارکی ده چې بعض منافقان لکه جلاس ابن صامت او رافع ابن یزید او دې نور چې دغوی د قوم سم مسله رااله نو بعض ورته دوی بعض خلکو د فیصله رسول سم لويسي هغه وی خپلانی کاهن لولار شو کوډګر له هغه خده خو ظاهره کې ور دوی ځنه مسلمانانو دې چې په الله رد کوي چې ګمان دوی دا کوي وای دا چې موږ په تابع ایمان راوړل دي کم کتاب چې پته نازل شي زموږ په ایمان دي کم کتاب چې ستانه مخکې نازل شي په غیبه زموږ ایمان دي حال دا چې فیصله شیطان لوړي د څنګه مسلمانان دي درشن بعض مفسرین دلته واقعي بیانوي چې یو منافق او یو يهودي وران شو نو دی يهودي دی منافق ته وی راځه ستاسو دی پیغمبر له مسله ویسو هغه وینا مسله ویسو منافق او تیاد کو عبد الله بن ابي بن سلول په سی بلار شو د پته د زموږ د پارټي سره بیا دغه عمر بن خطاب خو بلار شو د بل منافق یادو اخر کې عمر بن خطاب خو ورلو مسبخین ټیم عمر بن خطاب رضی الله عنه سجل هغه يهودي ته زموږ د مسله د ته موجره پیغمبر خو له زو موږ ورلو پیغمبر خو له د هغه فیصله مطمئن نه دی د هغه مسله باندې مطمئن نه دی فیصله باندې کله یو یاد کله بل یاد نو موږ په تابع سره لږ تر له فیصله وکي هغه د سید زرا زما لاړ د کور ته تورې راوړ او بغزي کې دي سرو وای چې کم سره د رسول صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې مطمئن نه دی مسلمان نه دی دې څنګه منافقانو نمونه اخلي پلاني خالد پلاني خالزو نو دې ځکه الله رد کوي په خلکو باندې چې عجیب او ناشنا دوی وي موږ ایمان راوړل په خله باندې دا خبره ده او چې فیصله راشي نه غو شیطان لوړي په دې کې د نصیحت هم شو زموږ د پاره چې خپل فیصله چاته وړي قران او حدیث ته واپس کوي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول او کله چې ویل شي دوی ته راشي غسته چې نازل کړي دی الله راشي غسته چې نازل کړي دی الله رسول ته رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا نویني بت منافقان لره چې اوړي بستانه باوړي دوسره بیا نه راځي دغه طرف ته فكيف إذا أصابتهم مصيبة نسنگ بيدوي كلچ ورسيگي دوي تيو مصيبت بما قدمت أيديهم فسبب دغ گناونو چي مخکي لګلي دي لا سنود دوي ثم جاءوك يحلفون بالله براشتاتا قسمنا كيف الله باندي إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
توفیقا چې اراده نه د کړي منګه په دې کار مگر د نیکۍ او د جوړ جاړي. کله چې د منافقان په خپلو کارونو کې پسو شي کنه نو بیا دا خبرې کې قسمونه خوري چې زموږ خو ښه مقصد و موږ وایي چې جوړ جاړی راولو. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم دا کسان دي چې پوهیږي الله په هغه څه چې په زړونو د دوی کې دي. فاعرض عنهم نو مخ واړوه د دوی نه وعظهم او نصیحت کوه دوی ته. فاعرض عنهم یعنی د دوی د سزا نه مخ واړوه سزاګانې ولې مه ورکوه. دغه وجه دا ده او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم دا ویلي دي چې زه د منافقانو ته دې دله څه نشم ویلی ځکه چې بهر به خلک وایي چې دا محمد صلی الله علیه وسلم څنګه ناشنا سړی د خپل ملګري وژني خپل ملګرو سره ظلم کوي. هلته بهر خلکو ته خو دا پته نشته چې دوی کې منافق هم شته او مسلمان پکې هم شته. لباس د منافق هغه د چا دی؟ د مسلمان دی. او خطرناک انسان هغه خطرناک چې هغه ته له دوکه درکړي په سپین لباس کې او د دین په جامه کې جامې د دیني. زه نصیحت کوم او زه دا کوم زه دغه کوم. نن سبا هم داسې منافقان ډېر شته او د عوامو دین خرابوي. داسې انسانانو ته د سړي غوسه ډېره پیدا کېږي. ځکه په دې کې یو قصه ذکر کېږي. ما یو پیر ذکر کړې وه یو پیر د ونې په څانګه باندې کوتره او کوتره ناست و. په دې کې یو دغه راغی دا یو کس راغی سپینې جامې اچولې سپین پټکی اچوله. وایي دې کوتر ته ووایې چې د دې سړي ارادې ماته ښه نه ښکاري زه چې والوځو دې ځینه. هغه ورته تسلی ونه وي ته درې جامو ته وګوره د سپین پټکی سپینې جامې د ښکاري داسې جامې نه وي دا سړی ماته ښه سړی ښکاري. د صحیح دی چې ته یو بس هغه پټ چې کېناستو لینده کې کاڼه کېښو او کوترې ته وویشتو. راولید وي کوترې بیا کیس کو په دې سړي باندې. وی قاضي ورته وی چې ته څنګه په ده باندې کیس کې او دا خو زموږ دپاره جایز دي چې موږ ښکار وکړو په هغې کې موږ کوتره یا کوتر وخورو نو ته څنګه په دې باندې کیس کې. هغې ورته وی چې قاضي صاحب په دې نه یم چې دی ولې موږ وجنې او بیا خوري خو کیس مې په دې کړی چې په سپینه جامه کې دوکه راکړی د دې د ښکار جامې اچولې بیا دې راغلی نو موږ هم به ځان له به سزې کتلی وی یا به موږ ویشتلی یا به موږ پټ شوی وی سزي کې خو دی په سپین پټکي کې راغی او په سپینه جامه کې راغی او موږ له دوکه راکړه. نو داسې سړي ته د انسان غوسه ډېره پیدا کېږي چې هغه د دین په لباس کې دین ختموي د دین په لباس کې هغه په دین باندې ګزارونه کوي. الله سبحانه وتعالی ځکه پیغمبر ته وایي چې دوی نه مخ واړوه وعظهم دوی ته نصیحتونه کوه یعنې دوی د دې شر نه منع که. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا او وایه دوی ته په باره د ځانونو د دوی کې خبره تاثیرناکه داسې خبرې ورته وکړه چې دوی په دوی باندې اثر وکړي. الله ورته رعایت کړه آخرت ورته رعایت کړه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله او ندر علیکلی منگا اس رسول مگر د دې دپاره چې تابعداري وکړی شي په حکم د الله سره. د پیغمبرانو در علیکلو مقصد بیان شو د هغوی تابعداري کول چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راشي د هغه په مقابله کې به د هیڅ چا خبره به نه چلیږي. د بعضو خلکو د پیغمبر در علیکلو مقصد دا غستی دی چې څنګه چې د هغه د روزې رنګ دی داسې جامې استعمالوه او چې کوم ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم واخیستی شي یو سترګې ښکلوه او درودونه پرې ډېر وایه په چغه چغه او نوره د خپله مرضي ده چې څه کوې هغه کوه. نه د پیغمبر د راتلو اصل مقصد دا دی چې ته د هغه په لاره او د هغه په نقش قدم روان شي. دا غواسې له دروغو محبت دی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کچرته دوی کله چې ظلم کوي دوی بخپلو ځانونو باندې جاءو کراغله وتا ته فاستغفر الله نو بخانه غختلې د الله نه واستغفر لهم الرسول او بخانه غختلې د دوی د پاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم
رحيما نخامخ مندل بويدو يلا لرتوب قبل انكي رحمك انكي فلا وربك لا يؤمنون بس دي سيندا قسم دي زماستا پربانی لا يؤمنون چی دوی مومنان نشی جوڑے دے حتى يحكموك فيما شجر بينهم تردی چی فیصله کون کی جوڑ کی تانا باغس کی چی اختلاف راغلے دے بمنز دوی کی ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بیابا نمومی بزرون اخبرو کی تنگسیا مما قضيت اغسن چی تا فیصله کری ويسلموا تسلیما او غاڑ کی دی پغاڑ خودو سرا دیجی که اللہ سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طاعت اهمیت بیانې چې دا هغه وخت پورې د مسلمانان نشي کېدی چې سو پورې خپل فیصله چاته نه واپس کړي رسول صلی الله علیه وسلم ته نه واپس کړي به دویمه مسله به کې دا بیان شو ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا او په خپل ژوند کې به تنګسیا نه محسوسي ځکه چې بعض خلک فیصله شریعت ته واپس کړي الله او د الله پیغمبر ته واپس کی بیا په لار دي رواني بس مجبورن را واپس شوم ځکه چې خلک وي چې الته ټول مسلمانان دي به خلک وي چې تسکی نو په ظاهره کې خو مسله دین ته ویوړه او په ځړه کې پینې دی راځي ويسلم تسلیما به وتغاړي یک دي دا نه چې فیصله دی ویوړه او خبره ختم شوه فیصله چې دی ویوړه چې څنګه فیصله شریعت کړی دا بیا به هغه ته غاړي یک دي ما به څه کسان رالو مخکینی خبره په مخ خبراتلو موږ له شریعت وکاو دا کمای ګور ما سره ټیم نشته وې دا کسان به یو بل مړکی او د دوی مسلې او د دغه د دوه کسانو یو طرف ته یو بل طرف ته د دوه زورورو د یو کمزور او د زورورو یې موږ شریعت کو یما به سید ټیم می تواغستو جوی پرز خاله ورلم دو درې جمعې مسلسل ورلم ما دي تفصیلی خبره واورید لما مسله هغه ته بیان کړی نه و خو ما غوته دي سی وی چې ګوره په دې مسله کې ستاسو لري خبرونه دا خبره معلومي چې دغه نه د ظاهري ده اسی لا خبره ختم شي نه چې دغه یو کس کم ده د په حق ده او د دوه سره ظلم کې مال دا خبر کړم نه چې د پنه حق دی او تاسو په حق یې تاسو پنه حق دی په حق خو چې څنګه ته پته ولګی چې ما په کې دا خبره بیان کړ هغه یو وی چې ګوره ما ته شیخ صاحب زما ورور چې کوم دی هغه مولای کلیک او زما مسله هغه بیان کی زه هغه ته وایم بس هغه فیصله وکي هغه ته وته ادویم ته مته سه وي بس زما زور شتي ما ته پته یې بدن حق څنګه اخلم مې صحیح شو بهم په اخر کې ټول د دوی ګوره د ټوپونه مو شریعت او شریعت دې آسان کار نه دغه الله دوی زور کړو ما ته ما سره ټیم نشتی نه تراشو او دا متخب اوله کې وي چې ګور الله او د الله رسول سره هو دا تاسو الله او د الله رسول خبرو ته موږ دا وکړو دا تاسو وي چې ما خبرو کړو هغه وی زما رور مولاي اب زبطوه ما غوړل مسله حل کی ابل وی زما زور شتي او ما ته پته لري چې دې سړی نو پیسې څنګه اخلي او حق ودی څنګه اخلي د شي ظالمان چې وی شریعت چې کړو ته الله او د الله رسول مسله بیان کی به واپس شي به شاتش نو کم ځکه چې کله ست اختلاف راشي مسله شریعت ته واپس کړه نظر به مطمئن ساتي چې څه فیصله وشو هغه ته بغاړي دي فیصله ظاهري احوال مطابق بکیږي د گواهان او قسمونو نور د زړونو په احوال باندې څوک پوه دی الله سبحانه وتعالى پوه دی نو کبه فیصله وشو او ته د ښکارا شو چې دا خو دې چلو کو دغه کو ناغه تاسو د زړونو احوال نه دی بیان خطبه شریعت ته مسلې ته سکه غاړه بوته کېږي چې بس ما ومنله ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم او کچرتا منګه فرض کړي وي په دوی باندې دا چې قتل کوي ځانونه خپل او خروجو من دياركم یا زید کورونو خپلونه ما فعلوه الا قليل منهم نو به کړي دوی دا کار مگر لګو کسانو د دوی نه
و دې ځکه الله دا خبره بیانوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري خو دومره ګرانه نه ده پکار دی چې د خلکو تابعداري کړي الله وی کما دوی ته دسی ویلې چې ځان به وجنې د کورون نه بوزین څومره بګرانه دي خو ماته واستنه دی ویل الله وی خو صرف دومره ملته وی چې پیغمبر تابعداري کوي د پیغمبر تابعداري څخه ګران کار خو نه دی کار خدای ګران دی چې الله وی چې ځانونه به وجنې د کورون نه بوزي دا ګران دی او د الله نه دی ویل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به او کچرتا دوی کړه وې هغه چې نصیحت کیږي دوی ته داغي لکان خیر لهم نو خامخا دا ډیر غوروي د دوی لپاره واشد تثبیت او ډیر سخت به په مضبوط والی کې د دوی ایمان لره واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما او په دغه وخت خامخا ورکړې به موږ دوی ته د خپل طرف نه اجر لوي ولهديناهم صراطا مستقيما او خامخا هدايت بکړې مونږ دوی ته د نیغې لارې ومن يطع الله والرسول او څوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول یو حدیث کې دا راځي چې یو انصاری صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې غمجن ناس انصاری نو رسول زم دې تاسو کوی ولې خپه ولې غمجنې هغه یا رسول الله خبرې ته می سوچ لاړو یسه وینن خو موږ ستا خوا کې یو سحروم تاینو ما خاون تاینو اسی سوچ مو دې دلار چې سوال به ته په جنت کې پیغمبرانو سره ناسي او موږ کمزوري خلک یو تاسو نشي درسېده نه په جنت کې به تاینو او چې خلکو هغه سره دې خبرې غو چې ته خو د پیغمبرانو سره ناس او ستاسو اوچه درجه هم کمزوري خلک یو په جنت کې به چرته وینو الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو ومن يطع الله والرسول او څوک چې تابعداري وکړي د الله او د رسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم نو دغه کسان به دغه کسانو سره چې نام کړی دی الله په غوي باندې من النبیین د پیغمبرانو نه والصدیقین او د رښتینو نه والشهداء والصالحین او د شهیدانو او د نیکانو نه وحسن اولئک رفیقا او خدي دغه کسان په اعتبار د ملګرتیا ذلک الفضل من الله دا مهربانی د الله د طرفنا وکفى بالله عليما او کافی دی الله په اعمال استاسو د دې آیت نه بعد په دې روانو آیتونو کې الله سبحانه وتعالى عام ترغیبات د جهاد طرف ته بیانوي او د جهاد د مسلې په دې ذکر راوړي نه جهاد د مسلم د بادشاہ سره تعلق ساتي ځکه چې جهاد یو امیر ته ضرورت لري مسلمانانو یو مشر ته ضرورت لري نو دغه مشر دغه بادشاہ هغه به اقدام کوي کشران به هغه بسي شاته زی نزك الله د جهاد مسله راوړي يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم ايمان والو ونسير خپل د ترجمه ده ير خپل یا بچاو خپل نو مطلب دا دی چې ځان او خيار ساتي خطه یریو کوي کافرانو نه او دغوی د چلونو نه ځان ساتي ځان او خيار کوي چرته دوی ته خراب نه کی سامانونه تیار کوي نفری تیار کوي او ځان په غفلت کې ما چوي فانفروا ثبات او انفروا جميعا بس اوزي ډلې ډلې یا اوزي ټول په یوزي وان منکم لمن ليبطئن او یقینا باستا سن خامخا اغسوک دی چې رستو کیږي تاسوک دی منافقان رستو کیږي د جهاد نه او نور خلکم د جهاد نه واپس کوي او شاته کوي د غوي همت چې دغه خرابای فإن أصابتكم مصيبة
نکچرته ورسیږي تاسو ته یو مصیبت قال ویبد قد نعم الله علی یقینا الله انعام کړی دی په ما باندې اذ لمکم معهم شهیدا هغه وخت چې نوم زه د دوی سره حاضر په غزا کې شکر دې چې ویزو سره نو چې کله به مسلمانانو باندې مصیبت راشي ولئن اصابكم فضل من الله او کورسیږي تاسو ته احسان د الله د طرفنا فتح مسلمانانو ته حاصل شي مالونه دي غنیمتونه دي لا يقولن خامخاوي بده كلم تكن بينكم وبينه موده گویا کې نو په مستاسو په مست د کې دوستانه دا خبره الله د بده منس کې الله وی بده دا خبره او دا خبره الله نه ذکر کړي خو دې دا خبره دي چې کله د سره چې د سر دوست پاتې شوی نه دي حالانکه د ټول عمر د چغي وي زه د مسلمانانو ملګری خوي بس یا لیتنی كنت معهم هيرمان دې چې وې زده غوي سره فافوز فوزا عظیما نو کامیاب شوه به زبلوي کامیابی سره لوی کامیابی سره غازیان برغلې وي لوی کامیابی نه مال به مغسته نه لوی دې خدا خبرې دي چې کوي چې ارمان دې دوی سره ولې تو سره مخ کې نه ويسه دې خبرې دا مطلب شي چې ته خو دوی په مجلسونو کې کېناسته او پاسې دی او رسول صلی الله علیه وسلم مشورې ورکولې او دې سیو که دغه که نن ته چې ارمان سره دوی سره وي مطلب دا چې حق راخکاره شو چې په ځړ کې وغه ابا جواب نرالو فليقاتل في سبيل الله بجنگ دیو کی بلار د الله کی الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره هغه کسان چې خرسي ژوند د دنیا په آخرت هغه کسان دي الله په لار کې jihad کوي کوم چې دنیا خرڅ کړي د آخرت یې غسته ومن يقاتل في سبيل الله او هغه څوک چې جنگ کوي بلار د الله کې فيقتل بسو جلشي او يغلب يا زور ورشي فسوف نؤتيه اجرا عظيما نزرد چې وربکو منګدت لوی اجر اوس دې بعد الله سبحانه وتعالى بیا د قتال طرف ته ترغیب ورکړي چې خلکو اسباب د جهاد موجود دي موانع نشته نو ولې جهاد نه کوي تاسو او دا خبره ستې جهاد به شر دوه مقصدونو د پاره کې اولنې اعلاء کلمت الله چې الله سبحانه وتعالى دا خبره شي او چتش دویم مقصد ظالمانونه مظلومان رازادول دو خبرو د پاره جهاد کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله او سوجر تاسلرا چی جنگ کوي بلار د الله کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او پر اخلاص ولو د کمزورو کې د سړونه او د خزونه او د لکانونه چنګوري نه کوي د الله په لار کې ولید مظلومان نه اخلاصوي الذين كسان يقولون ويوي ربنا رب زمنغا اخرجنا من هذه القريه وبس منغد دي كلنا الظالم اهلها چي ظالمان دي وسيدون كده دي كلنا مراد كم كله مکه ده یعنی مکه کې باز کمزوري خلک پاتې شي وکړه هغه به دا خبره کوي الله موږ د دې کلی نه وباسه په دې کلی کې ظالمان دي د خلک ټول ظلم کوي وجعل لنا من لدنك وليا او ګرځو زموږ د پاره د خپل طرف نه دوست وجعل لنا من لدنك نصيرا او ګرځو زموږ د پاره د خپل طرف نه مددگار ولینه مراد د الله یو دسی بنده چې دغه په ذریعہ د کمزور خلکو د دین حفاظت وشي او د نصير مطلب دی دسی سړی چې د دشمنانو نه دوی را خلاص کی الله دغه د دعا قبول کړي و نستی راوتل مدینه ته پر رسیدو کې کامیاب شو او سال ته پاتې شو تر دې چې رسول الله مکه فتح کړه او هغه الله راخکار کړو
الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي یقاتلون فی سبیل الله هغه جنگ کوي بلار د الله کې والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي یقاتلون فی سبیل الطاغوت جنگ کوي بلار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء الشیطان نو جنگو کوي تاسو د دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان کان ضعیفا یقینا مکر د شیطان کمزور دی وصلى الله سبحانه وتعالى المنافقان تذكركي ألم تر إلى الذين قيل لهم أيتنقر يا كسانو دجويل شوي وغيتا كفوا أيديكم بنكي لا سنخبل ده سنة ها ده جنگ و ده جهادنا ده جهاد خو أولك لازم نو كنا نالله ده حكم كده جخبل لا سنة بنك ما يوم لا تقریر اوریدو ویل عباس خلک وی چې د رفع الیدین نکول تاسو موږ ته ثابت کی د قران او حدیث وی زیره ته ثابتوم د قران څنګه ویل لو جلم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم لا سن بنك لا سن بندور دا مطلب دی چې من ذکر رفع الیدین مکو دلانه نه یریږي د عباس خلک یعنی دغه د پاره د خپل خبرې د پاره چې د قران او حدیث تاویل توي خود دین تاوی پکار خدای دا چې د قران او حدیث سره توشه خود دې تاو نشو قران او حدیث تاو کړو دلته مطلب دا دی هغه خلک چې الله تعالی چې لاسونه بند کوي یعنی جهادونه لا مکوي واقيموا الصلاه او قائموا منزنا واتوا الزكاه وركوي زكاتنا فلما كتب عليهم القتال وهر کله چې فرض شو بغوي باندې جنگ د کافرانو سره خدي منافقانو بسجل کو دي بناسو د رسول په مجلس کې اسوي ارمان چې د جنگ الله به موږ لازم کړي وي منافق سړي د خبرې ګورډيري خوږي ځکه الله سوي وی پیغمبر ته وی د دوی د خبرې به تام په تعجب کې واچ وی یقول تسمع لقولهم لازم بو تغلیکی د خبرې کې انسان او تغلی شي حیران شي نو دی به شناسو په دې مجلس کې به وي اسی چې جهاد وینو خون به کړو په دې نور صحابه کرامو د مؤمنان چې کوم هغه به ته وګوره تاسو په مسلمانان دي چې دوی د جهاد ارمان کوي او د جنگ ارمان کوي الله فلما كتب عليهم القتال نكلت بما جهاد فرض کو به سجلو شو اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله نو دغه وخت یو ډله د دوینا یرید د خلقونه پشان د یریدو د الله نه او اشد خشيه یا پسخت یری سره ظلم زیات یرید د الله نه به دور نه یری سمر چې کافرون نه به یرید اولی سکول د جهاد ارمانونه کولیرو کې جهاد وین وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال او به اے رب زمنګا ولت لازم کو په من باندې جهاد نو دې ارمانونه کول چې الله بلازم کو به دا خبرې کول لولا اخرتنا الى اجل قريب ولنرست کول ته منګ یوې نیټه نږدې ته لکه صبر به کړه قلت ورتوى پیغمبر متاع الدنيا قليل خوند دنیا لګ وخت والآخرة خير لمن اتقى او اخرت ډیر غوړه دی دا غچا د پاره چې د الله نه یریږي هیڅ خبر نه کبدي جنگونو کې او بدی جهادونو کې مړ شوی اسیم د دنیا خو لګ وخت پورې الله بدل اخرت درک ولا تظلمون فتيلا او ظلم بنکیږي پتا سو باندې پانداز د تار دا ډوکی د کجوري اوس کدوې دا وی چې مرګ برازي یریږي خو د مرګ نه کنه الله د سوي اينما تكونوا هر ځکه چې تاسو يدرككم الموت لاندې بکی تاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده اگر کې تاسو په قلاګانو مضبوطو کې مرګ خو برازي
قلاګانو کې تیم نشي بچ کېده په جهاد کې دی راشي مرخوباسي مرضی کې په یو حال کې پاتې کېدې نشي وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ أو كورسيږي دوی ته چرته خوشالي يقولوا هذه من عند الله نو دوی د الله د طرف نه ده منافقانو کې بل صفت ده چې کله دوی ته په مال او په بچو کې څه برکت خوشالي راشي وې دا چاره طرف نه ده د الله د طرف نه ده موږ ورته خخ کار شي خدای رسول سم تذکرہ به کې د سره نه کوي چې نه دې سړي مونږ باندې احسان شتي دیني بیان کړي هغه تذکرہ نه کوي خو دې ټیم کې دا تذکرہ کوي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کچرته ورسیږي دوی ته مصیبت یقولوا هذه من عندك وای دوی دا ستاد طرف نه دي مصیبت نسبت به چاته کوي ابي رسول سم تک استاد له سره مصیبتونه رالو د جنگونه رالو ته چینه هر څه په امن وليذ بالله دا خبره به کول قلت ورتوایا كل من عند الله تطول د الله د طرف ندي فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بس شوی دي خلق لرا چې نږدې ندي چې پوښي په خبره ما اصابك من حسنه هغه چې در ورسی ته د خوشالینا فمن الله نو د الله د طرف ندي وما اصابك من سيئه او هغه چې ورسی ته څه تکلیف فمن نفسك نو د استاد طرف ندي دې کله قانون بیان کو چې تاسو ته کوم مصیبتونه در رسیدا پیغمبر پکې مې دوی د ګناهونو د لاس د بيدینی د لاس انسان ته مصیبتونه ملاوي وارسلناك للناس رسولا او لګلې منګ د خلکو د پاره پیغمبر وکفى بالله شهيدا او پر دې الله گواه من يطيع الرسول فقد اطاع الله سوق چې تابعداري کوي د رسول نو یقینا هغه تابعداري وکړه د الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا او سوق چې واوړېدو نو نیر لګلې منګ په دوی باندې ساتونکې چې څوک واوړېدو هغه سره به حساب کتاب چره الله سبحانه وتعالى کوي د سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د یو اتیا نمبر آیت نه شروع کو مخکې آیتونه کې الله د منافقانو صفات بیان کړي هغه بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د قران او حديث دې زده کولو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.